ملګرو د غنی خان یو نظم دی پروت یم یوازې په دې باندې ما خبرې کړې دي خو بیا غواړم چې تاسو ته خبرې وکړم. غنی خان وایي پروت یم یوازې تور غمونه رانه تاو دي هسې خو ظاهره سره ګلونه رانه تاو دي. دا نظم غنی خان د خپلې خوږې لور د مرګ په ورځ باندې لیکلی دی او هغې خدای بخښلې ځان وجلی و. ځان هسې څوک نه وژني بلکې په دې وخت کې انسان د خوده وځي او د ذهن کار نه کوي نو ځکه انسان ځان مړ کی حالان کې څوک د ځانه یو ګوتم نشي پرې کولی. غنی خان د هغې په مرګ باندې ډېر خفه و. دا خبر ماته د غنی خان وراره او د بارام خان او د مشال خان ماما فلک شیر خان دا خبره کړې ده ماته چې دا نظم غنی خان د خپل لور د غم په ورځ باندې د هغې په غم کې لیکلی او وایي چې یوازې پروت یم او تک تور غمونه رانه تاو دي. یوازې څه لکه غم صرف په ما باندې یوازې دی دا نه چې خلک ولا نه راتلو خو غم چونکې د ده لور مړه وه نو غم ټول په ده باندې و. او په ظاهره هو وایي چې زما نه سره ګلونه چاپېره دي ګوره ګیر چاپېره خلک هم ناست دی او خانیم ده نوابیم ده هر څه دي. کور نه دی جنت دی پکې زر قسمه ګلونه دي هر خوا ته چې ګورې په رنګونو کې رنګونه دي هر وړو کې قالین کې د ایران د تلي شان قصه هغه شان تازه دا د دارا د باغ ګلونه دي. غنی خان وایي چې زمونږ دا کور خو کور نه دی دا جنت دی او زر قسمه ګلونه پکې دي کو د انسانانو ته ګورې نو زر قسمونه دي د هر ګل ځان له خوشبويي ځان له رنګ او کو ګلونو ته ګورې نو هر قسمه ګلونه پکې وو بوټي پکې وو خوشحالۍ پکې یعنی د ژوند د اسباب د ژوند د تیرولو اسباب پکې قسمه قسم او چې کوم خواته ګوري نو بس رنگونه دي. الله سبحانه و تعالی په انسانانو کې ولهم خاص پیدا کړی دی او کورم خسته دی په هر طریقه باندې په هر وړو کې قانون کې هر وړو کې قالین کې قانون کې نه سوري په هر وړو کې قالین کې د ایران د تلی شان قصه یعنی کم قالینونه چې غنی خان اغوستي دي نو هغه په داسې ډیزاین باندې جوړ شوي دي چې په دغه قالین کې د قالین چې کله په لاسو باندې جوړ شي نو په دې کې داسې لکه څنګه چې مصور هغه تصویر جوړ کړی یو پیغام ورکړی. نو زمون په کور کې چې کوم قالینونه دي نو په دې کې د ایران د تلی شان هغه قصه ده پکې چې ایران باندې څنګه دورو د نیمه دنیا نه په زیاته باندې د ایران راج او بادشاہي وپې او هغه شان تازه د دارا د باغ ګلونه دي او دا دارا هم بادشاہ تیر شوی دی خدای خبر چې په کومه زمانه کې دی خو د ټوله دنیا یا د یو دنیا مشهور بادشاہ نو داغه د باغ او ګلونه هغه شان تازه دي یعنی زما په خاندان کې وسوم داسې بچی پیدا کیږي داسې سرونه پیدا کیږي چې داغه د پاره الله تاجونه پیدا کړی دي او زه په دې کې جاړم هزارونه رانه تاو دي او پروت یم یوازې تور غمونه رانه تاو دي خو زه په دې هر څه کې چې یعنی هر څه ماته مهیا دي خو زه په کې جاړم ولې چې زما نه هزارونه تاو دي زه هزارېږم ماته غم را رسي ماته دردونه را رسي په ما باندې غم دی نو زه په دې دومره اسبابونو چې د اسباب کثرت ډیر سوا دی مال دولت نوم هر څه دي او بیا هم زه خفه یم. دا ولې خفه یم مقصد دا غنی خان چې ګوره د دنیا د دومره اسباب دا زمانه یو غم هم نشي لري کولی حالانکه د غنی خان خاندان چې خو بادشاهان دي الله دې شان همیشه د پاره قائم لري نو هر څه پوره دي داغي خو د دنیا یو سیس چې کله الله غم په چاره وستل غواړي د دنیا یو سیس د مرسته نشي کولی د دنه غم نشي لري کولی. غنی خان د خپل بیوسه خبره کوي په دې نظم کې غنی خان د هر سیز نفي کوي چې یاره هر څه الله ورکوي دا مونږ چې په زمونږ چې د سیزونو په راټولولو کې مشغول یو بل وجنو الله مو ور کړی دی نو دا سیزونه دا بې معنی دي چې کله الله په چا باندې حال راولي لکه په سوره یاسین کې چې دغه وایي کنه هغه الله سبحانه وتعالی فرمایي اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هغه حبیب نجار وای د خپل قام ته چې زله ونه ما چې د الله نه علاوه بل څوک د بل چا سره مینه وکم او ولی ځکه ان يردني الرحمن بضر کله چې زم هغه مینه هغه چاله نقصان ورکول شروع کی او غوسه شي په چا باندې او په د باندې عذاب راوستل شروع کی
بیا یو شی هم هغه عذاب په شا کولی نشي. نو زه لیونیم چې زه د هغه نه علاوه د بل چا سره مینه کوم. اني اذا لفي ضلال مبین اني آمنت بربکم فاسمعون. زه به پاگل یم، زه به تباه یم خو د الله نه علاوه د بل چا سره مینه وکړم او بیا وایي چې ای خلقه ای قامه ګواه اوسئ زما مینه صرف د الله سره ده. نو غني خان موږ ته په دې نظم کې دغه ښیي د الله سبحانه وتعالی قدرت طاقت او وایي چې ای انسانانو د دنیا اسباب دنیا عهدې نمونه شوکتونه عزتونه دا بې معنی دي. غني خان بیا وایي چې لوړ می خاندان د محمدزو جدي خانان پلار میشین زمره د پښتنو یاد په جهان چې ګوره خاندان می څه دی د محمدزو لوړ خاندان دی. تاسو پیژنئ چې څومره لوړ خاندان دی او پلار می تک شین زمره دی د پښتنو سردار دی د پښتنو او په ټوله دنیا باندې یاد دی. پاک خپل اولاد لکه ګلونه د ایران داسې اولاد مالا او باچا خان له الله ورکړی دی چې د ایران د خسته ګلونو په شان خسته دي. مور داسې نره پښتانه ورته حیران او بیا زما د بچو مور دومره نره ده او دومره خسته ده چې په نرتوب کې وته پښتانه حیران دي چې څومره نره ده. او زه په دې کې سوځم ورونه رانه تاو دي پروت یم یوازې تور غمونه رانه تاو دي. په دې کې هم یقین دومره اسباب هر څه پوره دي خو بیا هم زه سوځم او سره ورونه زمانه تاو دي او پروت یم یوازې تور غمونه رانه تاو دي. نو مقصد څه شو چې هغه هستی داغه د رضا کولو کوشش کوي اسباب مرا غونډوي د عہدو پسې د بنگلو پسې د خاندانونو پسې د نمونو پسې شوکتونو پسې عزتونو پسې ملګي. خام پاک لوی خدای دا احسان دی او کو سزا دا جاړه مګلونو کې دا سب برخه زما ده. غنی خان الله ته وایي چې یا لوی خدایا دا تا چې په ما باندې کوم حالات راوستي دي لور ممړه دا زخم جن یما چې د چا لور مړه شي پلار په ټول اولاد کې زیات د لور سره یا لور چې هغه ځان ملکی الله دې راته نه خایي چې د دې پلار په زړه باندې بس تیریږي لکه لور ځان مړ کو نو د دې پلار دړنه بس صرف یو الله خبريږي. الله دې راته نه خایي الله دې یو پلار تم نه خایي. نو ځکه غنی خان وایي چې یا لوی خدایا دا تا چې په ما باندې کم حال راوسته دی لور میزان وجلې دی دا ته مالا سزا راکې کنه ستا په ما باندې احسان او زه په ګلونو کې جاړم نو دا مال دې کومه برخه را کړې ده پیدا کړې دې په ډېرو ګلونو کې یعنی په ډېرو مزو کې دې پیدا کړم خو جاړم نو زما کومه برخه ده. عیش دی را لزهر کو آرام را لبلا ده او رو د تخت نشته تخت الله تور بلا ده. غنی خان خاندان هغه د عیاشي خاندانو د عیش عشرت د کولو خاندانو خو نه الله سبحانه وتعالی په داسې خاندان کې هم د خپل نازولی حفاظت کوي په څه باندې په حالاتو باندې چیرې زما د بنده زمانه بل خلړ نشي. نو وای غنی خان وته وای چې یا الله تا خو مال عیش زهر کو د ژوند د خوشحالي د مال زهر کړي او آرام دی را بلا کړي د آرام مم نشته دی د تخت رو نشته دی او کو تخت کوم نو تخت لا تکتوره بلا دستانه بزک په تختما او کو تختم نو څومره په نقصان کې شمه داسې د قسمت سره زنجیرونه رانه تاو دی او پروت ما یوازې تور غمونه رانه تاو دی. غنی خان وای چې بس داسې الله سبحانه وتعالی زمانه د قسمت تک تور زنجیرونه چا پیر کړی دي چې یوازې پروت ما او تور غمونه مانه ګر چا پیر دي. یعنی الله سبحانه وتعالی چې سکول غواړي نو اقا کوي او د اسباب مالک د اسباب مجازي خاون چې دی هغه څه نشي کولای. ولې دې زه جوړ لکه مشال کړم ولې حل شیرنا چې مې په سر لمبې شي بلې. بیا غنی خان دلته ګوره لور مړه ده ځان یې وجلې دی غنی خان خفه دی پلار دی او بیا د غنی خان په شان انسان چې ډېر مینه ناک وي نو غنی خان بیا وایي چې زه دې الله ته اوس خبره کوي که نه
اوس په دې خبر د الله سره ورانه نه راولي چې لري شمه تا خو مال سو کړو بس خاړه خوشحالي را نکړه نو وای چې زه دې ولې د مشال په شان جوړ کړم یا الله ولې ته ماته وایا مشال پیژنې کنه شمع دیوا او رڼا هل شي چې زما په سر باندې لمبي بلی شي مشال چې بل شي لید کې یا دیوا یا شمع د دې سر باندې چې ور بلیږي نو بیا ماحول رڼا کی نو غنی خان باندې الله سبحانه و تعالی زکه د حالات راولي چې غنی خان عام انسان نه دی د دنه الله سبحانه و تعالی د قام ته انسانيت صفات کول غواړي نو دا سچې پاتې شوی د غنی خان نه دا رڼا ده او کو دا حالات په دنه راغله دا غمونه دا مصیبتونه دا جیلونه دا قیدونه په دنه راغله نو اوس په دا خزانه زموږ په لاس کې نه و نو غنی خان وای چې حل شرنا چې می پسر لمبې شي بلې اوه ته زما پسر لمبې بلې کې نو خلکو ترنا ورکې او وجنم ک داور ګلزار او حسن شي خزلې غنی خان بیا وای چې دا کم ور چې تا زما پسر باندې بل کړي دي نو زه کو غواړم دا بل وجلم شمه او کو دا وجنما نو بیا څه جلدی ګلزار او حسن شي خزلې زما مستقبل یعنی تعالی درتله دا به بیا ناممکن شي دا به بیا ډیران شي خزلسته کچرا ډیران غن پلیتی کوچره ز صبر نکوم ستا پر تقدیر باندې او ستا په فیصلو باندې ز رضا کې غم نه زه خپشم او ستانه مایوس شم نو بیا بستر وشي بیا به زه تبا شم ستانه بل لري شم تا ته بیا ځنه دې نشم درتله نو ګلزار حسن زما چې دی هغه ته ستا مندل دی نو ټیک شو دا ور دی بلیږي تا دا ور بل کړي دی زما په سر باندې دې پاره چرنا شو په دغه رڼا د تعالی در ورسم لکه دا خبره شو چې حل شرنا چې می په سر لمبي شي بلې وجنم ک دا ور ګلزار او حسن شي خزلې نو وس یعنی مقصد دا دی چې الله سبحانه و تعالی په غنی خان باندې دا ور زکه بلې دنه مشال جوړ کړی دی نو د پسر باندې ور بل شي نو دغه ور وړمبه د لرنا ور کوي پیغمبرانو باندې الله سخت راولي اولیانو باندې نو ول راولي اول د دغه سختونه د ترنا حاصلېږي او بیا د ژوند د نور خلقو د پاره یو لار شي یو تګلار شي یو عبرت شي هدایت شي نو ځکه الله سبحانه و تعالی خامخا پیغمبرانو د خپل بندګانو په سرونو باندې ور بلای ځکه دا مشالونه دي کو په دې په سرونو باندې ور نه بلې ده دنیا په پته کو تر تیرو کې و نو غنی خانم دغه خبره کوي چیرې کو دا ور وجنه ما نو بیا تعالی درتل ګران دي یعنی پرې چې بلیږي او اور کې غډېدل دي خدای ګوستا د کور مزله او یا الله مزل څه ته سفر ته کنه لارې ته ستا کور ته چې کوم لار درغلې ده نو په هغه باندې تک کول دا په ور کې غډېدل دي په ور کې غډېدل مقصد په ور کې وردنګل دي غنی خان سفر چاته دی الله طرف ته دی او دا سخت په سوک راوي الله راولي غنی خان الله تعالی په خپل لار باندې روان کړی دی نو د غلار نه دا کیږي نه ارسمره سخت چې پیراشي خود دې لار نه بل خوا کیږي نه پسند کیږي نه چار چاپیره تور د تیرو غرونه رانه تاو دی او داسې په ښکاره خسر غرونه رانه تاو دی غنی خان وای چې ما ته وګورئ چار چاپیره تور د تیرو تک تور غرونه رانه چاپیره دي او په ښکاره خدا سي دلته غنی خان په مزو کې دی خو حقیقت کې غنی خان وای چې نه زه خو وسو زیدم ایره شوم زه د خپل زړه خان ادم يم زکه دی پیدا کړم او زه کسل ګری کوم کسل زله جړه کړم غنی خان وای چې زه د خپل زړه مالک یم نو تازه کزه پیدا کړم زه د خپل زړه خان ادم یم یا ادم کې دی چې چیرې تازه د خپل زړه د مشغولات لپاره پیدا کړم زه انسان یم نو تا د مینې لپاره پیدا کړم زه د خپل زړه خان ادم یم زکه دی پیدا کړم نو تازه کزه پیدا کړم ته خانې د خپل مشغولات لپاره پیدا کړم او زه کسل ګلی کوم کسل زله جړه کوم کسل ګلیو کوم او کسل پرې وجاړم یو ساس کې د حسن لبټول ژوندون تعالی کوم او ای زما ربا
چې ستا یعنی ته حسن یې کنه نو چې ستا د حسن نه ماته یو ساس کې ملاویږي کنه یو ساس کې راته نصیب کیږي نو دا خو یو غم دی روزانه را باندې غمونه راولا دا ټول ژوندون به تعالی کوم هر سکند به غم شي په بدله د دې چې ستا د مینې یو قطره یو ساس کې مې نصیب شي او هر ساکو اور کې زه به لا ډېره رڼا کما او کو بیا سوې هر ساکو اور کې یعنی دا خو یو ورځ غم راغلی کو زما هر سا دا سا چې څوک اهلي دا هر ساکو اور کوي ما سوځي نو زه به لا ډېره رڼا کوم نور به تاته نږدې کېږم نور به خوشحالېږم چې زه زما په دې حالاتو باندې ماته زما رب نصیب کېږي د الله مینه او د الله حسن ماته نصیب کېږي پرېږده چې هر سا مې اور شي او یا به یو لیدلې خوب د هوش کې را رښتیا کما غني خان وایي چې ما چې کوم خوب لیدلې دی نو هغه به زه په خپل هوش کې را رښتیا کما یعنی خوب د انسان سي منزل ته رسېده زما منزل ته او هغه منزل څوک چې سفر کوي رڼا ورته ضرورت دی نو زما خوب هم دغه دی یعنی ارمان مې ته نو دغه ارمان به زه په د خپل دنیا په د خپل ژوند دا تا چې مالکم عقل هوش را کړې په دې باندې کو ته هر څومره مصیبتونه راولې نو زه به دغه خپل ارمان پوره کوم تا ته درتلو یا به یو لیدلې خوب د هوش کې را رښتیا کوم ما چې کوم ارمان لیدلې دی یعنی ستا د معیت حاصلېدو کوم ارمان مې په زړه کې دی به دا به پوره کوم او یا به ستا په در دا ورید احساس تاله ژوند کېدم کوچره دغه ارمان مې نه پوره کیږي نو دغه ارمان د پوره کېدو د پاره به زه ستا په در باندې د خپل ورید احساس د غني خان دړنه چې کوم احساس راوځي هو ورید دی هر احساس هر سای ورته ده نو دا به د تعالی ژوند به ستا په در باندې کېدم چې والا سبا ته بل څوک په ستی که زه ایره شم نه بلېږم نو ستا په در باندې به د خپل احساس د خپل ژوند کې د مهم به چې بس زه خو ایره شوی یم او کو بل څوک په سوځي نو هغه په وسو ځکه زه ایره شم ایره خو نه سوځي کنه تر دې پورې چې ته ما ایره کې تر هغه وخت پورې به زه دارنا کوم یعنی غنی خان باندې غم راغلی دی غم د خپل لور دی لوري ځان وجلې دی الله پاک دې قبر د نور نډک کی غنی خان بیا د خپل زړه یعنی د غم سپکې او چاته لګیا دی الله ته لګیا دی په دې غمونو باندې غنی خان څومره صبر کوي او بیا الله سره کم راز او نیاز کوي چې دا څه خبره ده یو ورځ غم دی هر ساده زما غم شي هر ساده ور شي انګار دي شي تر دې پورې چې زما د وجود او زما د ژوند ایری شي او زه ختم شم تعالی درشم چې زه بس اوس په دنیا کې چې نور څوک پاتې دي او څوک ته خوخي هغه په سودا وځه خو تعالی راغلی ما بس ته خبره ختمه ده نو غنی خان دا دې ته وای دا الله ولی لقمان علیه السلام سوی خپل بچی ته واصبر علی ما اصابک اے بچیا چې کم مصیبت د باندې راشي نو صبر پکوا ان ذالک من عزم الامور دا صبر کول د عام خلکو کار نه دی دا د اولو العزم خلق چې دی یعنی د چا چې ارادي ډېر لوړي او د چا چې سفر ډېر روان وي او ښایسته د یو منزلي هغې ته چې دی رسي مصیبتونه راځي حالات راځي نو د مقصد هم دقه چې زه به د خپل منزل ته ځان رسوم دته اولو العزم ډېرې لوړې ارادې نو دا صبر کول د وړو خلکو کار نه دی دا د الله د ولیانو کار دی تاسو اوس انصاف وکئ چې دا غنی خان یو عام انسانو کنه دا د الله ولی و زه په یقین سره یم چې دا خبرې دا د یو عام انسان د زړه نه راوځي دا د الله ولی دی دا غنی خان څه دی دا د الله ولی دی زما عزتمندو اوس کومولان او شیخان ورته هر څومره بېدینه وای هر څومره کافر وای خو د وسنۍ زمانې ټول مولان او ټول پیران او ټول شیخان ټول تبلیغیان ټول مجاهدان او ټول حجان دا د غنی خان د خپو د پیزار هغه خاورو تم نشي رسیدي ځکه چې په غنی خان باندې چې الله کوم سخت راوستي دي کو دغه یوم په یو پیر رااله په یو مولا رااله په خدای پاک یقین وکم چې تباشه وي
تلې به بس په ګوټ په ننوتی او بیا به د الله نوم په خوله نه اخلي. دا خو بس چې کم پیر شي او کم مولا شي د هغه په مزو سر شي نو ځکه د الله او د الله د رسول نوم اخلي او د الله سره د مینې دعوې کوي. ځکه وایي دا الله زما اکرام کوي. قسم په خدای دی خو چې داسې حالات پرې راوستو یو تن به هم بیا په ټینګه کې نه یو تن به هم نشي ټینګېدی. خو دا خبره ستاسو خوښ شوي نورو ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.